وروستیو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې او پکې لیدل کېږي چې بلخ کې د یوه نوي زیږېدلې خوسکي دوه سرونه دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې دا خوسکی له ځایه نشي پورته کېدی. په کوم کلي کې چې دا کار شوی خلک یې وایي د دې خوسکي دواړه سرونه په یو وخت کې شیدې غواړي. د خواله رسنیو ځینې کاروونکي او ممثلین د دغه څاروي حال د هېواد اوسني سیاسي وضعیت سره تړاو کې بولي. غیر باز همین طایفه باز ضعیف میباشه از پای از کمر از پای ضعیف میباشه. دغه دوه سری خوسی د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ په کټخیلو کلي کې زیږېدلی او د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حیران کړي دي. د دغه کلي هر یو اوسیدونکی د دې پیښې په اړه ډول ډول خبرې کوي او د ځینو څرګندونې د هېواد له اوسني وضعیت سره تړاو لري. تر اوسه څوک نه پوهېږي چې د دغه څاروي تنه د کوم سر ده. ځینو طنز ویونکو هم په دې اړه لیکنې کړي دي. کلی اصلی کدومه نیست؟ اصلی می نیست؟ نه اصلی او است. اصلی ارتویشه این رئیس خوابیده یه اصلی میشه اون خوابیده او اصلی میشه. راهبر وقتی که باشد دو نفر خلق گردد در نهایت در بدر ملک از آشفتگی ویران شود مثل اون گوسالکی دارد دو سر. زمانی که ما نظام سیاسی دو سر داشته باشیم، حکومت دو سر داشته باشیم، همزمان ولایت دو سر و والی های دو سر داشته باشیم، هیچ جای تعجب نداره که در یک ولایت یا در یک گوشه از وطن گوساله دو سر متولد شود. د دغه دوه سری خوسي تصویر له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خپریږي او په زړه پورې لا دا چې د دې پیښې په تړاو د کاروونکو لیدلوري هم زیات شوي دي او د دې څاروي حال په یو ډول د افغانستان اوسني وضعیت ته ورته بولي.